قسمت میں صافا مینا کی منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا قسمت میں صافا مینا کی منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا اللہ 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث 17 بعد 400 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. تمانار اسلامی رادیو زلت نزدې اوریدونکو او د ژوند د مشال د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشاله یم چې د یو حدیث په وړاندې کولو باندې حاضر یم. الله جل جلاله دې د دې حدیث د لفظي معنا او د تشریح توفیق ماته صحیح را نصیب کی او به دې موږ او تاسو ته ټولو ته د عمل کولو توفیق ور نصیب کی. زما د ایمان او د عقیدې ورونو زموږ دا درس تاسو پیژنئ چې دا یو کتابي درس دی د تعصب نه د سمت نه د حزب نه او د تأثر نه خالی دی ان شاء الله تعالی. موږ په دې کتاب کې هغه څه درس کوو او درس کړي مو دي چې د رسالت د مشکات نه راوتي دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د ډیوې څخه او د تاقچې څخه راخستل شوي دي. الله جل جلاله دې زمونږ او ستاسو د زندگی د رسول الله په طریقو باندې ښایسته کړي. زما د ایمان او د عقیدې ورونو زموږ درس په کتاب العتق کې د مقدمې په شکل باندې هغه درس وړاندې شوی و. اوس راځو د 419 حدیث ته د دې لفظي ژباړه کوو، مشکل الفاظ وړاندې کوو، د هغې شرحه کیږي، اجمالي انظور د حدیث هغه واضحه کیږي. همدارنګه هغه مسائل چې په حدیث کې پراته دي علماو او محدثینو د هغې نه بحث کړی دی، د الله په مدد باندې هغه ذکر کیږي. راځو د درس اولنی مبحث ته چې هغه د حدیث لفظي ژباړه ده. الحديث 17 بعد 400 419 حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما د عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما څخه روایت ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې د الله رسول صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی دي من اعتق شركا له في عبد چا چې آزاد کړله یوه حصه خپله له چې د سړي دپاره فی عبد په یو مرئي کې او غلام کې فکان له ما یبلغ ثمن العبد او د ده په اختیار کې هغه روپۍ او هغه مبلغ قیمت چې د دې غلام قیمت ته رسیږي دا د ده په واک او اختیار کې قوم علیه قیمت عدل قیمت به واچولی شي په دې غلام باندې د انصاف قیمت چې پای کې زیادت او نقصان نه وي. فاعطي شرکاؤه ور به کړی شي شرکاؤه شریکانو د دې سړي ته چې په دې مرۍ کې اوسه ملګري دي حصصهم حصې د هغوی به ترې ورکړی شي د مال د دې معتق نه او د ازادونکي نه. وعتق علیه العبد او آزاد به شي په ده باندې مرایه به د معتق د طرفه آزاد شي. والا فقد عتق منه ما عتق والا که داسې نه وه نور څه اوسه نه و چې د دې مرئي قیمت ته ورسیږي دومره پیسې ورسره نه وي د بل شریک هغه سهم نشي ازادولی فقد عتق منه یقینا آزاد شو د دې مرئي نه ما عتقه هغه حصه چې ازاده شوله یعنې د یو سړي هغه حصه ازاده کړی شوله مرئي نیم آزاد دی او نیم هغه په مرئیتوب کې بند دی. دا د حدیث هغه لفظي ژباړه وه. شرکن دا د شین کسره ده زیر ده را ساکنه ده شرکا له معنا جزءا و نصیبا من اعتق شرکا له د چا چې خپله برخه ازاده کړله من اعتق چا چې ازاده کړه
شرک له خپل برخه چې د دی فی عبد په یو مرئی کې، یعنی معنا دا په یو مرئی کې 2 کسان 3 کسان شریک دي او د دې مرئی قیمت د مثلا 15000 روپۍ او 3 کسان په دې کې شریک دي، نو د خپل برخه آزاد کړله. اوس په دې سړی باندې د 2 برخو آزادول هم راغلل. کدی معتق او آزادون کې سره 10000 روپۍ وي، نو هغه ته هم 10000 روپۍ کې به 15000 به یو شریک ته ورکی او 15000 بل ته ورکی، او مرئی ته به وایي چې زه د الله پر رضا باندې تم آزاد کړلې. که چېرته د طاقت نو نور برخې نشي آزادولی، نو د خپل برخه خدا آزاد کړله. مریا په 2 برخو کې غلام دی، نو 2 کسانو او یو برخه آزاد شوله. که سوال اور سره دغه خلک مکاتبه کوي، نو د 2 برخو به کوي، ځکه یو برخه آزاد شوې ده. عدل قوم علیه قیمت عدل راغلیو. د عدل لفظ چې دی د عین فتحه ده، زور ده، دال ساکن ده. عدل داسې معنا داسې قیمت په پیچول کیږي من غیر زیادت فی قیمته ولا نقصان، چې عام طور سره د په بازار کې چې څومره قیمتي او مقه واچول کیږي، نه به زیادت کیږي او نه به نقصان پکې راځي، نه به نقصان پکې راځي او نه به پکې زیادت کیږي. هغه اصلي قیمت به د مرئی واچول شي، بیا به وکتل شي که چېرته د دې مالک او د دې سړي د معتق په لاس کې هغه پیسې وي، هغه قیمت چې د نورو شرکاو په دې کې بندي دي، نو ور به کې که چېرته نو نو د مرئی یوه حصه آزاده شوله، 2 حصې بندي دي. یا 2 کسانو شریک دی، 10000 روپۍ مثلا د یو شریک دی، د قیمت د دې چې دی 20000 روپۍ دی، د یوه حصې آزاده شوله او په 2 حصو کې د مرئی بند دی. یوه حصه کې بند دی دغه سړي مرئی دی او یوه حصې آزاده شوله. اجمالی انظور د حدیث هغه دا دی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه مرئی حکم ذکر کو چې دا د 2 کسانو یا د ډیرو شریک وي او یو په دې کې لګیږي د خپل برخه آزادی. فکر کوي چې لازم د دې سړي سره احسان کوم او دا آزادوم، یا غواړي چې مثلا کفاره کې راغلی دی د کفاراتونه او دا مرئی آزادی، خو په مرئی کې د یو برخه ده، ټول مرئی د نه دی، مثلا د 2 کسانو شریک دی، نو خپل برخه چې کله آزاد کړله نو لازمی په دې باندې دا بل برخه ما آزادیږي. دا هغه تحرر د مرئی دی جبران او قهرن. دې سړي باندې لازمی شوله چې دا بل برخه هم د ملګری واخلي او آزاد کړي. لکه مخکې دا مسله په تیر درس کې ذکر شوله، من اعتق شرکا له فی مملوک وجب علیه ان یعتق کله، رواه البخاری. رسول الله فرمای چې په مرئی کې چا خپل برخه آزاد کړله، د مرئی د خپل برخه نه معاف ک، نو په دې معتق باندې واجب دي چې دا ټول مرئی به اوس آزادوي. نو دې انسان ته به کتلی شي د معتق ته آزادونکي ته، کدا چې ته موسیرو مالدار سړی وسې کېده، نو په دې مرئی باندې به قیمت واچول شي چې مثلا د دې 20000 روپۍ قیمت شو افغانۍ، نو یوه حصه خو دې آزاده کړې ده، نو 10000 روپۍ پاتې شولې، دا به راواخلي او د بل ملګري ته به ورکړي چې دا 100 روپۍ دا واخله، ولې ما خپله برخه آزاده کړه، لازمي ده را باندې چې دا مو آزاده کړم، نو مرئی به آزاد شي. او که چېرته نورې روپۍ اوسه نه وي، خپله برخه آزاده کړې وه، مرئی ته یې وویله چې زما د طرف نه ته معاف آزادې، خو دغه بله برخه زه نشم اخیستلی چې پیسې ورکړم دې سړي له په کلي شکل باندې آزاد شي، نو بیا به مرئی په یوه برخه کې آزاد او په بله برخه کې به غلام حسابیږي. دغه 2 صورتونه شولو، یو د موسر د معتق چې کله موسري، او یو چې کله موسر نه معسري، هغه غریب دی او مسکین دی، نور څه سره نشته. نو د مالدارۍ په صورت کې پې لازمي شوله، او چې کله مالداره نه دی نو بیا پې نشته دی چې دا بله برخه آزاده کړي. دا د مرئی د آزادېدلو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص کر دغه مرئی چې په هغې کې شراکت موجودي، نو د هغې د اعتاق مسله واضحه کړله او ښکاره کړله. حدیث ته یو مسله دا ثابتېږي چې دا 4م مبحث دی زموږ د درس په دې حدیث کې، چې په وینځه کې یا غلام کې شراکت د مسلمانانو دا صحیح دی. مثلا چا سره غلام دی یا بازار کې خرڅوي، یو سړی وایي دا ځان له اخیستی زه نشم، 20000 روپۍ قیمت لري، 10000 تکه 10 به زه کړم، په شریکه به واخلو، یوه ورځ به ستا خدمت کوي، بله ورځ به زما کوي. کله چې خرڅوو تاوان کوي، تاوان به هم نه مایي، او کله چې خرڅوو ګټه کوي، ګټه به هم نه مایي. ولې د مریانو سره هم دقسې معاملات کېږي لکه څنګه چې خاص کر بهایمو سره کېږي په اخیستلو خرڅولو کې. د دې وجې نه اسلام د دې پلوی و چې انسانان د غلامۍ د منګولو نه راوباسي حریت او ازادۍ ته،
تاسو ګورئ چې په ډېرو زیاتو کفاراتو کې کفاره د قتل ده، کفاره د قسم ده، کفاره د زهار ده. په ډېرو کفاراتو کې کفاره د قتل د مرۍ آزادول هغه کفاره ګرځول، یا هغه څوک چې د خپل بیبي سره په روژه کې د ورځې جما وکړي یا کوروالی وکړي. دویمه مسله دا ثابته شوله چې د هر چا په یو مرۍ یا وینځه کې شراکت یا خپله برخه آزاده کړله، نو دغه بل ملګري برخه به هم اخلي او آزادۍ به دا په ده باندې لازمي ده. او په هغه صورت کې چې د طاقت موجودي، دا موسري او دا مالداري، مرۍ باندې به انصافي قیمت اچول کېږي. نیم د ده هغه آزاد شو، نیمایي روپۍ به هم دا موثق راواخلي آزادونکي خپل ملګري شریک ته به ورکړي، مرۍ به آزاد شي کلي. نو درېیمه مسله کې دا ده که چېرته دا شریک دا معتق چې دی موثر نه دی، مالداره نه دی، او د خپل ملګري حصهدار برخه نشي آزادولی، نو په دې کې بیا وروسته دوه مسلکه دي، دا وروسته را روان دي. یو مسلک دا دی که دا مالداره نه و بعضهم یرا انه یعتق، بس دا آزاد شو، مرۍ خو لاړ آزاد شو، دغه بل سړی ورته نشي ویلی چې ته آزاد نه، نو دا باقي روپۍ به څنګه کېږي؟ وایي دا مرۍ ورکوي. ویسعى العبد بالقیمه، مرۍ به ګرځي ځان ته پیسې ګټي او د بل شریک ته به ورکوي چې هم دا ستا برخه ده دا واخله. یو قول دا دی. او دویم قول دا دی چې نه، یوه برخه که آزاد دی په دې بله برخه کې دا په غلامۍ کې لا وسم دی. و انشاءالله قول فاصل هغه وروسته ذکر کېږي چې هغه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه او ابن قیم رحمت الله علیه هغه قول دی چې د وروستو حدیث کې دا مسله واضحه کېږي. ځکه دې حدیث کې خو دومره رالل چې د دې سړي وس نشته دی، نو د مرۍ یوه برخه آزاده شوله او یوه برخه پاتې ده لا آزاد نه دی. خو د وروستو حدیث کې دا راځي چې مرۍ که دا یو شریک آزاد کړي خپله برخه، نو کلي شکل من آزاد دی، نو دا بله برخه به څوک ورکوي؟ د معتق خو د دې آزادونکي خو وس نشته دی. نو جواب یې دا دی چې دا به دا مرۍ او غلام ورکوي، ځي به په بازار کې کار به کوي، پیسې به ګټي، او د دې سړي د بل شریک ته او ملګري ته پیسې ورکوي. ویسعى العبد بالقیمه، که رستنی حدیث به دې باندې ګواه دی. الحديث الثامن عشر بعد 400 413 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فرمای روایت کوي د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه چې هغه فرمایلی دي من اعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، چا چې آزاد کو شخصا من مملوك یو برخه د خپل مملوک غلام، فعليه په دې سړي باندې آزادون کې باندې خلاصه كله، خلاصول د دې مرۍ ټول لازمیږي، فی ماله چې دا به د خپل مال نه خلاصوي، ځکه دا خو اصلا کې شریک دی د بل سړي سره او د خپل برخه آزاده کړله، نو شرعا دا مرۍ آزاد شو او جبرن او قهرن به دا سړی لګیږي د بل شریک برخه به ورکوي او هغه له پیسې ورکوي چې دا واخله ما مرۍ آزاد کړی دی، ترې خپله برخه واخله. خو په دې صورت کې کله فی ماله چې دا د مال خاوند دی، فإن لم يكن له مال، او که د مال خاوند نه مالو سره نه غریبي او خپل برخه آزاده کړي، نو قوم المملوک قیمه عدل، په دې مملوک او غلام باندې به انصافي قیمت واچول شي چې نه د شان نه اوچتې نه ټیټي. ثم استسعي العبد، بیا به طلب د کوشش وشي د دې مرۍ نه چې ته کوشش وکړه او دا باقي پیسې ته پیدا کا او د حصهدار او شریک د دې سړي ته ورکه او ته آزادې غیر مشقوق علیه. تاسې طلب د سعی به دې کېږي او د کوششو چې دا به شاقه کارونو کې به نه واقع کېږي، مشقوق علیه، نه به تکلیف راوستل شوی علیه په دې مرۍ باندې، تکلیف به نه راوستل کېږي، یعنې شاقه کارونو کې به نه غورځول کېږي چې دغه دروند کار وکړه، دغه ډېرې پیسې دي او شا به زر کوه مال دا پیسې راکړه ځکه ته آزاد شوی او مال مې خپله برخه راکړه. د دې حدیث کې مسله دا ده، ابو هريره صاحب وایي چې چا یو مملوک شریک دی د بل سره یو غلام او دا انسان لګي خپله برخه آزاده کړي، په ده باندې لازمي شول چې دا بله برخه هم واخلي، هغې ته پیسې ورکړي او دا هم آزاد شي، ځکه یوې شریک غلام چې دی دا د اعتاق چې دی نه تجزیه کېږي چې بس آزاد شو نو آزاد شو، که یوه برخه هم آزاد شول او ټول غلام آزاد دی. نو سوال دلته دا پیدا کېږي چې دا د پردۍ برخې کې څنګه تصرف کوي، هغې کې څنګه آزادوي؟ نو جواب یې دا دی چې د پردۍ برخه په دې سړي باندې راځي، ابه دا خلاصوي که چېرته مالدار او که چېرته مالدار نه
نو د خپل برخه آزاد کړی دا غلام خو آزاد شو نو اوس به دا غلام لګیږي او دغه بل شریک د دې سړي به ورته وایي چې ما ته پیسې ته پیدا کا او ما ته راکا ته زمان آزاد یې زمانم آزاد شولې ځکه ته خو آزاد شولې خو زما برخه به راکې خو دې کې شرط دا چې دا طلب د سعی به دې کېږي د کوشش د غلام نه چې ته پیسې نورې راپوره کا خو شاقه کارونو کې به نه غورځول کېږي چې سخت درانه کارونو کې سړی ور واچوي چې هله ته زما د ملګري آزاد کړی خپله برخه او زما برخه م آزاد شوی خو ما ته پیسې پیدا که او زرې پیدا که دغه درانه کارونه وکړه دغه شرط پکې واوره مخکې حدیث کې داسې راغله چې مال اوسه نو د مرۍ یو برخه کې غلام دی او په بله برخه کې آزاد او دې کې دا چې نه مرۍ ټول مطلق آزاد دی شریک په پیسو کې خبره ده چې دا به دا غلام ورکوي او د ګټې نه به وروسته ورکوي چې کله وګټلې ورکوي به او دا سړی په ده باندې شاقه کارونه نه ورباروي شاقه کارونه کې به نه ورچوي هماغه مسلې دې حدیث کې ثابتېږي او صرف دلته یو څو خبرې د هغې نه اضافه دي یوه مسله دا ده چې یو غلام کې د یو څوک شراکت لري او دې شریک خپله برخه آزاده کړله وکان له ما یبلغ ثمن العبد او د سره دومره روپۍ وي چې د مرئی هغه ټول قیمت ورسره پوره کېده نو عتق علیه کله په ده باندې ټول ازادېږي ازادول په ده باندې لازمي شلو وقوم عليه حصة شريكه بقدر قيمته او د دې مملوک دپاره به انصافي قیمت واچول شي او دغه انصافي قیمت د به هغه برخه راواخلي دا معتق او خپل حصهدار ته به ورکړي چې ما مرۍ آزاد کړی دی ته دا برخه واخله دویمه مسله کې دا دی که چېرته د سره مال نو وطلب من العبد السعي د دې مرۍ نه به طلب وکړی شي چې ته کوشش وکړه د دې لپاره چې ته حاصلې کړې هغه برخه روپۍ چې د دې شریک دا نصیب او برخه به خلاص شي او ته بالکل مکمل آزاد شي خو دې کې شرط دا دی د معتق د طرفه یا دغه شریک د طرفه چې دا غلام به په شاقه کارونو باندې نه ګمارل کېږي او نه به مجبورېږي چې ته دا درانه کارونه وکړه پیسې زر ماته وګټه لږ وخت به ورکول کېږي مقصد یې دا دی چې هغه لږ په ازاده ټنډه باندې لږ په اسانۍ باندې را پیسې پیدا کړي ولو که لږ ډېر ورځې واخلي شاقه کارونو کې شریک یا دا منطق ځکه اچوي چې دلته پیسې بې راوباسي زر په لږو ورځو کې راشي پیسې منځته او شریعت ورته مهلت ورکوي ولو که د میاشت په ځای د پنځه لګېږي خو چې دې انسان باندې تکلیف را نشي تکلیف کې باندې نه اچي په دې ټول روایتونو کې تاسو ګورئ شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم د غلام په طرف دی د مرئی او د مظلوم په طرف باندې دي درېیمه مسله کې دا ظاهر الحدیثین هذا والذي قبله الاختلاف في عتق العبد كله مع إصرار مباشرة العتق واستسعاء العبد په دې کې اختلاف ظاهر خبره ده اولنی حدیث نه دا ثابته شوله که یو سړی مال نه لري معتق چې دا بله برخه ازاده کړي نو بس مرئی آزاد شو په یوه برخه کې او په یوه برخه کې غلام دی او د دویم حدیث مقصد دا دی چې معسر مال ورسره و وابخلي او ازاده به کړي که مال ورسره نه نو دا باقي مرئی آزاد دی خو دا باقي د شریک روپۍ به دا په غلام باندې وي غلام به ورکوي غلام څه خو نشته دی نو دا به کار کوي نو چې کار کوي په شاقه کارونو باندې به نه مکلف کېږي او نه به مجبوره کېږي دا د دواړو حدیثونو ترمنځ هغه فرق دی نو اولنی حدیث یو مقصد دی چې مرئی غلام لا آزاد نه دی یو برخه کې آزاد شو بله کې مخشن د غلام دی او د دویم حدیث مقصد دا دی چې غلام آزاد شو خو دا پاتې برخه په چا شوله وای دا په دې غلام باندې او دنه به طلب د کوشش کېږي چې ته لاړ شه او پیسې وګټه او دې سړي له پیسې راوړه چې دلې ورکو نو د دې دواړو حدیث هغه جمع څنګه شوې ده ځکه اول دلالت کوي چې لا اوس هم غلام دی او دویم دا دلالت کوي چې لا غلامۍ نه خلاص دی خو د شریک روپۍ په دې معتق نه دي دا په غلام دي او په هغه صورت کې چې معتق هغه مالداره نه وي که مالداره درې صورتونه دي مالدارۍ په صورت کې هغه حدیث او دا حدیث په دې کې اتفاق دی چې معتق به ورکوي خو که مالداره نه و نورې پیسې نه لرلې نو هغې حدیث کې دا ذکر شولو چې غلام چې په یوه برخه کې آزاد شو په بله برخه کې غلام دی لا باقي آزاد شوی نه دی په دې حدیث کې دا چې آزاد دی خو دا برخه په خپله دا غلام خلاصوي او په شاقه کارونو باندې نه مجبورېږي جمع په مابین د حدیثیانو کې علماء کرامو داسې کړې ده اول د حدیثونو انظور وړاندې کړلی و چې ظاهر د حدیث دل الحدیث الاول فی ظاهره اولنی حدیث په ظاهر سره داسې دلالت کوي على ان من اعتق نصیبه من عبد مشترک نو هغه سړی دی چې خپله برخه
په غلام مشترک کې آزاده کې نو عتق نصیبه دغه بل سړي برخه هم به آزادوي. فإن كان موسرا که چېرته دا سړی موسر مالدار او دغه بل ملګري شریک تاوان به ورکوي. وإن كان معسرا نو که دا په خپله مالدار نه نور وسې نه دغه دویمه برخه چې دا آزاده نه ده لم يعتق نصیب شریکه وصار العبد مبعضا بعضه حر وبعضه رقیق. غلام دا څه شي څه حصې آزاده ده او څه حصې چې د مقصې غلامۍ کې ده. دا د اولني حدیث هغه معنا وه. حدیث پر روایت د ابو هريره ودل الحديث الثاني دا دویم حدیث دلالت کوي على ان المباشره لعتق نصيبه ان كان معسرا وای که چېرته یو سړی د خپله برخې آزاده کړله او سړی موسر دی مالداره دی نو عتق العبد كله وعليه قیمته مری آزاد دی او قیمت به دا خلاصوي. په څه صورت کې چې د مملوک دپاره په قیمت انصافي اچول کېږي او دا نمایي روپۍ به نور هم راخلي او دې سړي ته به ورکوي. خو که چېرته مالدار نه دی وإن كان معسرا که چېرته مالدار نو بیم عتق العبد كله ايضا بیم دا مری آزاد دی و دا باقی برخه ولا يستسعى العبد بقدر قیمة نصیب الذي لم يعتق وتعطى له. مری نه به طلب کېږي چې ته دا پیسې په خپله اوس پیدا که او هغه شریک د دې سړي ته دا پیسې ته ورکه. خو په دې کې شرط دا دی چې د معتق د طرفه یا د شریک د طرفه به دا مریه په شاقه کارونو باندې نه مجبورېږي. وذهب الى الاخذ بظاهر الحديث الاول دا اولنی حدیث په ظاهر باندې دا امامان تللی دي الائمه مالك الشافعي واحمد في المشهور من مذهبه واهل الظاهر. اهل ظواهر دا مسلک دی امام مالک امام شافعي یو روایت د احمد ابن حنبل چې مثلا دقه ده که پیسې وسره ټول آزاد دی شریک به خلاصي دا معتق او که چېرته روپۍ ورسره نورې نه وي نو دا د مری و حصه مری تو کې پاتې ده بله آزاده ده. ودلیلهم ظاهر الحديث وجعلوا الزياده في الحديث مدرجه او ظاهر الحديث چې دا د دوی دلیل دی د دوانو حدیثانو چې من اعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل. ودلته به سوال دا راځي چې دا فإن لم يكن د دویم حدیث کې فإن لم يكن له مال اول کې دا الفاظو چې وإلا وکمال نو فقد عتق منه مع اعتقاد مرینا هغه جز آزاد دی چې کوم آزاد شوی د نور باقی دی مغسې غلامۍ کې دی. تر دویم حدیث دا فإن لم يكن له مال که د سړي مال نه قوم المملوک قیمة عدل په مملوک باندې به د عدل او د انصاف قیمت واچولی شي. ثم استسعي العبد بیا به طلب د کوشش د مرۍ نه وشي چې ته پیسې پیدا کا غیر مشقوق علیه په ده باندې به شاقه کارونو باندې نه مجبورېږي. نو دوی جواب کړی دی چې فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. وقال ابن حجر وي في بلوغ المرام وقيل إن السعاية مدرجة دا ثم استسعي سعايه چې طلب د کوشش دا الفاظ چې راغلي په دې حدیث کې دا مدرج دي دا د حدیث الفاظ نه دي دا یو راوي چرته به کې ورځي کړی دي. نو هر کله چې دراوي کلام شو حدیث نشو نو بیا په طریقه د یو نظر کې اخیستل کېږي او تفسیر کې اخیستل کېږي. نو چې کله د نظر او تفسیر مسله شوله نو بیا خو برابره دا شوله چې نیم طرف آزاد دی او نیم بند دی او که چېرته دا صورت هم اخیستی شي ثم استسعي العبد وای دا حدیث نه دی. حق اولنی حدیث باندې عمل کېږي دا اولنی حدیث او د دویم حدیث اولنی برخه دویمه برخه د دویم حدیث وای دا مدرجه ده د راوي له طرف نه ورځې شوې ده په درجه د تفسیر کې او دا د خپل نظر دی په بل چا باندې منل وی لازمي نه دي. قال النسائي وی بلغني انها هماما رواه ما تداسر رسیدل امام نسائي وی چې همام دا روایت کړی دی او فجعل هذا الكلام اعني الاستسعاء من قول قتاده چې همام وی زما ګمان دا دی چې دا ثم استسعي العبد د قتاده راوي وینا یې ګرځولې ده چې دا هغه دا تفسیر کړی دی په دې حدیث کې د قتاده په نامه باندې یو راوي دی. وکذا قال الاسماعیلی مو دا خبره کړې ده چې کلام د فإن لم يكن له مال دا مدرج دی انما هو من قول قتاده دا د قتاده مدرج لفظ دی على ما رواه همام. وجزم ابن المنذر والخطابي بانه من فتيا قتاده او دا جزم کله ابن منذر او امام خطابي کله کا خبره کړل پریکړه فیصله کړې ده چې دا د قتاده خبره ده د حدیث الفاظ نه دي. بیا ولكن قال صاحب شرح البلوغ
د بلوغ المرام شرح والا هغه ویل دي وقد رد جميع ما ذكر من ادراج السعايه باتفاق الشيخين على رفعه فانهما في اعلى درجات الصحيح. شرح صاحب د شرح د بلوغ المرام وی وجه امام بخاری او امام مسلم چې کله په حدیث کې دا الفاظ راخستي دي دا دلیل د دې خبره ده چې دا الفاظ مدرجه نه دي او دا د حدیث الفاظ دي. ولذا فانه ذهب الى الاخذ بهذه الزياده د دې وجه نه صحیحین کراغلي دي او دوی په اعتماد دي د علماو او د سلفو اهل سنت والجماعت په صحیحین باندې چې صحیحین کې الفاظ یو امام بخاری او امام مسلم په غیبه باندې جرح نه کړي هغه د حدیث الفاظي نو دا زیادت په دې حدیث کې دا صحیح دی او مدرج نه دی. دا زیادت ته اشاره کړې امام احمد ابن حنبل په یو د روایتونو کې چې دا بالکل دا صحیح دی. امام واختاره بعض اصحابه بعض ملګرو دا خبره اخسته ده او درست ملګرو نه او فیروانو نه شیخ الاسلام ابن تیمیه چې دا هم حنبلی دی، ابن قیم چې دا غ شاګرد دی او شارح د دې کتاب وی او شیخنا عبدالرحمن آل سعدي هغه دا خبره اخسته ده وجمع بین الحديثين. نو ارکلا چې ادراج واخستو چې دا د حدیث الفاظ دي نو بیرته به مغه اعتراض معاد شو چې جمع په مابین د حدیثانو کې به څنګه کیږي. د حدیث مقصد دا چې دا غلام آزاد دی، مطلق ټول آزاد دی او باقی برخه په غلام باندې ده. اولنې حدیث وای چې نه نیم آزاد دی او نیم بند دی. نو دوه حدیثانو جمع فکر ده، تعارض فکر نه ده. نو وصفه الجمع ما قاله شارح بلوغ المرام، د بلوغ المرام شارح چې کما جمع کړی دا وای دارا واخله. وان معنى قولي في الحديث الاول والا فقد لقد عتق منه ما عتق، وای دا حدیث اول کې چې دا راغلیو چې د معتق او د آزادون کې وس نو الا فقد عتق منه ما عتق، د مرینه هغه آزاد شو هغه برخه چې کوم آزاد شوله او بل برخه مغه سي غلامي کې فاتله. وای دا وای ای باعتاق مالک الحصه حصته، یعنی د مالک د حصې خپل حصه آزاد کړه وحصه شریکه تعتق بالسعايه. وای دا په ورزافه کا چې د شریک برخه په دې سړی باندې آزادیږي یا په خپل آزادۍ آزاد خو شو یا په سعايه باندې آزادیږي. سعايه معنا ده چې طلب د کوشش په د مرینه کېږي چې ته طلب وکړ کوشش وکړه او د پاتې برخه ته آزاد کا. نو فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه، آزاد بشي دا مری وروسته تسلیمولو نه د هغه برخه چې په دې مری باندې ده. یعنی مری ته به وخت ورکړی شي چې تلاشه مثلا د غلط روپۍ په تامن دی بل سړی پاتې کېږي ته خو آزاد شولې تر هغه پورې غلامي چې دا روپۍ د خلاصي کړي نه وي او چې کله د خلاصي کړلې نو تر غلامۍ نه آزاد شولې په طریقې د کلیت باندې آزاد شولې، کلی طریقې باندې آزاد شو. ويكون كالمكاتب، غلام بداس شي لکه مکاتب غلام. مکاتب دی ته وای چې غلام د خپل مالک سره لیکل وکي چې زما یو کال کې په 200 میاشتو کې تاسو مثلا 1,00,000 روپۍ پوره کوم چې می پوره کړل ز آزاد ک پوره مې نکړل زستا غلام ردیم دغه مقصد شو. یو سړی را پاسه د خپل برخه په دې غلام کې آزاد کړل نو که چرته د دې سړی وسو د بل برخه هم جبران په د باندې آزادیږي او شریک ته روپۍ ورکي. خو که چرته وسه نو نو دا غلام دوه حدیثونه جمع وکا، یو طرف آزاد ده دا بلم آزاد ده خو دا لک شانتي وخت لري. څنګه وخت لري؟ دا یو برخه خو آزاد شوله او غلام ته ویل شي چې دا تلاش شو اوس کوشش وکا تر هغه پورې ته په دې برخه کې غلامي تر څو چې تا پیسې راوړي نه چې پیسې دراوړي نو ته بس آزاد شولې. وهذا هو الذي جزم به البخاري، ودا هغه جمع ده چې په دې باندې امام بخاري فیصله کړل پریکړه کړې ده. او امدا جمع چې دا قول ويظهر ان ذلك يكون باختيار العبد، او دا په اختیار د عبد کې کدا مړی غواړي چې نظم دی یو برخه کې آزاد شوم بل برخه کې د غلام ما یدي او یا وای چې نه پیسې مې راوړي تر هغه به غلام چې مې راوړي آزادم. وای دا د دې لفظ نه معلومیږي چې غیر مشقوق علیه په د باندې به شق او زور نه کیږي. فحرکون د دې غلام کې چې نه به ګمارل کیږي نه به کیږي زور په دې غلام باندې چاله زر کوته دا پیسې وګټه ته آزاد شوه. کدی غلام ځل په خپل آزاد و په دې دویمه برخه کې پیسې پیدا کی کني آزاد او یو برخه کې د غلامي او په بل برخه کې د آزادي. نو فلو کان ذلك على جهه الالزام، کې جرد دا په طریقې د الزام باندې چې ضرور به ته دا پیسې راکې نو بأن يكلف العبد چې دا مریض مکلف شي په دې باندې چې دا طلب د روپو کی تر څو پورې چې دا بل برخه آزاد کی نو به خو
د دې لفظ معنا او مفهوم صحیح نه راته چې غیر مشقوق علیه، او دا د جمهور قول له. والى هذا الجمع ذهب البيهقي. امام بيهقي وای دی جمع ته ورغلی دی او د دوه حدیثونو په منځ کې دغه څه جمع کړی ده. بیا وای امام بيهقي چې کله داسې واخیستل شي چې په دې غلام باندې به زور نه کیږي، که دغه خوښه و ځان ازادوي دغه طریقه ده، او که خوښه نه وه نو بس دا سړی آزاد دی. که خوښه نه وه په غلامۍ کې دي، یوه برخه کې آزادي، بله برخه کې غلامۍ کې. وهو كما قال انه يلزم منه ان يفقي الرق في حصة الشريك اذا لم يختر العبد السعايه. دا خبرم کړی ده وکه چېرته د غلام خوښه نه وي چې یاره زه ځان نه ازادومه، پرېږده چې یوه برخه مې ازاده شوله په دې بله کې د غلام یم، نو غیر مشقوق علیه معنام دا ده په ده بیا زور نه کېږي او په ده زور نه راوستل کېږي. که چېرته د خوښه وه وخت به ورکول کېږي تر څو چې روپۍ راوړي، دغه بله برخه کې غلام دی او روپۍ چې خلاصې کړې له غلامۍ نه خلاصېږي، او که راوړی نه وي غلام وي. او که چېرته د غلامۍ نه ځان نه خلاصوي نو دا د ده خوښه ده. راځو دې بل باب ته هم، دا باب چې اخرنی باب په کتاب د عمدة الاحکام کې دی، او دا هم وایو ان شاء الله تعالی. باب بیع المدبر. په دې کتاب کې باب العتق کې دا یو باب دی. باب دی په بیان د خرڅولو د مدبر غلام کې. مدبر څه ته وایي د دې معنا کېږي. مدبر لفظ چې دی اسم مفعول صيغه ده مدبر، وهو الرقيق الذي، وای دا هغه غلام دی علق عتقه بموت مالکه چې زوړن شوی دی، تړل شوی دی د آزادول په مرګ د مالک د پورې. دغه غلام دی چې یو مالک غلام ته ووایي چې زه مړ شوم نو ته آزاد یې، زما د مرګ نه وروستو آزاد یې. او دې ته مدبر ولې وایي؟ وی لأن عتقه سمي بذلك، دې ته مدبر ځکه وایي لأن عتقه د آزادېدل جعل دبر حیات سیده، وګرځېده رسته د ژوند د مالک ته دنه د آزادېدل د مالک د ژوند نه رستو شروع. ويكون مشتقا من التدبير، او د تدبیر نه مشتق دی. وهو في اللغة النظر في عواقب الامور. تدبیر څه ته وایي؟ د یو شي په انجام کې سوچ او فکر کول. مدبر ځکه دی چې د په انجام کې مالک سوچ کړی دی چې زما د مرګ نه رستو به ستا انجام د آزادېدلو وي. خو خلاصه دا شول چې مدبر هغه غلام ته ویل کېږي چې یو مالک خپل غلام ته وایي، یو سید چې زه کله مړ شومه نو ته آزاد یې، ته به زما د ژوند د پورې غلامۍ کې زما د مرګ سره سم به ته آزاد یې، نو به ته آزاد دی. دې ته وروسته وارثان بیا کار نشي لرلی چې ته زموږ د پلار غلام وي. هغه ګواهان پیش کوي چې زه مدبر یم، ګواهان یې پیش کړله، قاضي به فیصله کوي چې دا آزاد دی، دا په میراث د دې سړي کې نه دی. په دې کې یو حدیث دی، الحدیث التاسع عشر بعد 400 419 حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. د جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما څخه روایت دی، قال هغه فرمایلی دي دبر رجل من الانصار غلاما له. مدبر کې یو سړی د انصارونه غلاما یو مرایه له چې دو. مدبر څه معنی؟ ورته ویله چې ته زما د مرګ نه وروستو به ته آزاد یې، زما په ژوند کې زما غلام یې، زما د مرګ نه وروستو به آزاد یې. وفي لفظ، او په بل لفظ د روایت او حدیث کې داسې راغلی دی، بلغ النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېدله ان رجلا من اصحابه چې یو سړي د ملګرو نه اعتق غلامه مریی آزاد کړی دی، له چې د دې سړي دی عن دبر د شانه، یعنی لم یکن له مال غیره. عن دبر د شانه څه معنی؟ د مرګ نه وروستو د غلام آزادولې د خپل د ژوند نه وروسته ګرځولې دي. لم یکن له چې نشته د سړي مال غیره، مال نشته غیره په غیر د دې غلام نه، مسکین او غریب سړی دی، نور مال نه لري، او دې غلام ته ویلی دي چې زما د مرګ نه وروستو به ستا آزاد یې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا مسله ورسېدله، رسول الله صلی الله علیه وسلم له دا غلام راوغوښته، فباعه رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خرڅ کړه ب800 درهم، ف800 درهم، ثم ارسل بثمنه الیه، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولېږلې دا روپۍ الیه دې سړي ته، دې صحابي ته ولېږلې. دبر لفظ راغلی دی، دال مضموم دی، با مضمومه ده، یعنی فدال باندې پیش دی، با باندې پیش دی، او دا نقیض القبول دی من کل شی. والمراد هنا، او مراد دلته مقصد دلته د دبرنا بعد موته، د مرګ نه وروستو خبره، د مرګ نه وروستو ده. دا د مدبر او د دبرنا
مقعد تم دبر وای ځکه دا د انسان رستی مخې ته قبولي هغې ته قبول ویل کېږي او مقعد ته دبر وای د هر حیوان معقد هغه دبور یې ځکه شاته وي نو دې غلام ته مدبر ځکه وایي چې دا د ده د ژوند نه وروستو چې کله دله مرګ راځي په مرګ سره دا غلام ازادیږي نو د ده ازادېدلې د ژوند نه وروسته کړل نو ځکه ورته مدبر ویل کېږي جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما فرمایي وایي د انصارو صحابو نه یو صحابي دی چې ډېر مسکین او ملنګ او فقیر سړی دی هېڅ مال یې نشته هېڅ هم ورسره نشته یو غلام یې دی هغه ته مې ویلي دي چې کله زه مړ شوم وفات شوم نو ته ازاد یې حال دا دی چې دا مسکین دی فقیر ملنګ سړی دی که دا یې خرڅ کړي نو د مرګه پورې خو به دغه پیسې وخوري دغه مال ورسره دی هغه هم د لاسه ویسته نه پسماندګانو ته پاتې شو او نه ترې ده څه فایده واخیستله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مسله باندې خبر شو چې فلانکي صحابي مسکین او فقیر دا کار کړی دی نو د هغې د مشورې نه په غیر غلام راوغوښته الله خبر هم نه دی صحابه ورته ویله دا غلام زه خرڅوم وی دا په څو خرڅې 800 په 800 درهم باندې چاته واخیسته بیا یې روپۍ ورولېږله صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه ستا غلام ما په 800 روپو خرڅ کړه دغه روپۍ دې واخله او د مرګه پورې د خپل په ژوند کې دا مصرف کړه په خپل حوایجو کې د مصرف کړه دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه حدیث نه یو څو مسلې هغه ثابتېږي یو مسله یو فایده په حدیث کې دا فيه دلیل على صحة التدبیر متفق علیه بین العلماء غلام سره د مدبر معامله کول دا جایز دي یو سړی یو مالک غلام ته وایي چې زما د مرګ نه وروستو ته ازاد یې زه چې مړ شم ته ازاد یې نو دا جایزه خبره ده په مابین د ټولو علماو کې ولې دا د سړي مال دی او دا پکې تصرف کوي چې څنګه یې خوښوي دویمه مسله کې دا ان المدبره سوال دلته دا راځي که چېرته د یو سړي مال ټول مال یې همدایي ځکه دې صحابي نور مال نه و او وروستو ترې وارثان پاتې کېږي نو په وصیت کې خو مسله دا ده چې په ثلث کې وصیت شي کولی په 3 روپۍ کې په نمایي کې او په ټول کې وصیت نه شي کولی نو دا مدبر هم داسې دی چې د پاسماندګانو ته ډېر زیاته نقصان دی نو جمهور علماو دا مسلک دی چې ان المدبر يعتق من ثلث المال یو سړی لګېږي غلام مدبر کوي چې زما د مرګ نه وروستو ته ازاد دی نو دې ته به کتلی شي دا سړی چې کله مړ شو چې دا مدبر د دې سړي ثلث المال دی نو که چېرته ثلث المال د مال 3 حصه وه نو دا آزاد دی که چېرته ثلث المال نه ټول مال هم دا یا یې نمایي مال دا نو بیا وصیت نافظه هغه نه دی او دا د جمهورو مسلک دی ځکه به دې غلام کې په شکل له وصیت باندې دلته د فاسماندګانو پکې حق دی ان المدبر يعتق من ثلث المال مدبر غلام به ازادیږي په دې شرط چې کله دا د سید د مال 3 برخه لا من راس المال داسې به نه چې دا ټول راس المال دی ټول مال هم دا دی لأن حکمه حکم الوصیه ځکه د مدبر حکم د وصیت دی لأن كل منهما لا ينفذ إلا بعد الموت یا لا ينفذ إلا بعد الموت ځکه دا مدبر باندې چې کله فیصله کېږي دا هم د مرګ نه وروستو ده او وصیت باندې چې کله حکم راځي هغه هم د مرګ نه وروستو دي وهذا هو مذهب جمهور العلماء جمهور علماء هغه دا مسلک دی درېمه مسله پکې دا ده جواز بيع المدبر مطلقا للحاجه كالدين والنفقه اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورئ د دې صحابي غلام خرڅ کړی دی هغه سره خپله نفقه نشته او د مرګ نه وروستو یې دا ویلي چې دا زما د مرګ نه وروستو دی ازادي او اوس په خپله د نفقه ورسره نشته چې ویې خوري نو جایزه ده د مدبر غلام خرڅول دا جایز دي مطلق جایز دي للحاجه د حاجت د وجه نه جایز دي کالدین والنفقه یو سړي باندې قرض دی اگر که دې غلام ته ویلي ته زما د مرګ نه وروستو ازاد یې خو دا خو لا مړ نه دی دا خو لا اوس غلامۍ کې دی نو دا سړی خرڅولی شي قرض پرې راغی یا نفقې ته محتاج شو د خپلې نفقې په خاطر یې خرڅولی شي یو قول پکې دا دی چې جواز بیع المدبر مطلقا للحاجه كالدين والنفقه بل اجاز الشافعي واحمد بيعه مطلقا للحاجه وغيرها امام شافعي او امام احمد بن حنبل مسلک دا دی کله دې سړی حاجتي ام خرڅولی شي او که حاجت نه ام خرڅولی شي استدلالا بهذا الحديث الذي اثبت بيعه في صوره من جزئيات البيع فيكون عاما في كل الاحوال وقياسا على الوصيه التي يجوز الرجوع فيها خا دلیل د دوی لپاره هغه دا چې دا صحابي لا خبرم نه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غلام د لپاره حق خرڅ ک
ځکه دا محتاج و، غریب و، فقیر و، ملنګ و، نفقه نه وه. وصیت باندې قیاس کېږي. لکه څنګه چې مدبر په خرڅولو راوګرځېده، رجوع پکې وشوله، نو دقه شان ته وایي ویکون قیاسا علی الوصیه. د قیاس په وصیت باندې کېږي چې وصیت کې رجوع دا صحیح ده. یو سړی وصیت وکړ بیا ته په ژوند کې رجوع کوي چې هلکه بس زما خپل وصیت نه زما رجوع ده، وایي دا رجوع صحیح کېږي. نو د مدبر د مرګ نه وروستو آزاد دی، خو اوس یې خرڅولی شي، دا د شو لکه رجوع چې بیرته کوي د خپلې خبرې نه. څلورمه مسله دې دا ثابتېږي ان الاولی والاحسن. یو سړی دی چې غلام مدبر که او ورته ویل چې زما د مرګ نه وروستو ته آزاد دی، نو د دې سړي په حق کې اولا طریقه ښایسته طریقه دا ده لمن لیس عنده ساعة فی الرزق، چې دا سړی په خپله مالداره نه وي، فراخي د رزق یې نشته، ان یجعل ذلک لنفسه ولمن یعول، چې دا غلام دی واخلي خرڅ دي کي د خپل ځان او د خپل اهل و عیال دپاره دې په نفقه وکړي. فهم اولا من غیرهم، ځانونه د نورو نه ډېر بهتر دي چې په ځان یې مصرف کړي. ولا ينفقه في نوافل هذه العبادات من الصدقة والعتق وغيرها. او دغه پیسې چې کله د مدبر غلام واخلي دا به په نوافلو کې نه استعمالوي، ځکه دا خو هغه روپۍ دي چې ده پکې بېرته رجوع کړې ده، لکه صدقه شوله یا نور نفلي عبادات شو، پای کې به نه استعمالوي. فرضیاتو کې به استعمال، لکه جامې شولې، دوایي شوله، خوراک شو. یو صورت د سړي دا دی چې دا فراخي د رزق نه لري، چې دا غلام مدبر کړی دی. واما الذي وسع الله عليه رزقه، یو سړی دی چې الله په فراخي د رزق راوستې ده، غلام مدبر کو رزق فراخه ده، نو فليحرص على اغتنام الفرص بالانفاق في طرق الخير. او غلام به مدبر که جایز ده چې دا مدبر به خرڅ کی، مدبر غلام خرڅولی شي اگر که دا مالدار ده، نو به فليحرص على اغتنام الفرص بالانفاق في طرق الخير، به د دا روپۍ په خپله نه خوري ځکه مالداره ده، وس شته، دا د خیریه کارونو کې لګوي، په مسجد کې دی لګوي، لاره کې د څا په کنستلو کې، د یو عالم ته د کتابونو په اخیستلو کې، عدیره کې، کفن وغیره په دې کارونو کې دی لګوي. ځکه الله سورة بقره 202 کې فرمایي وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. هغه کوم مال چې تاسو مصرفوئ د خیر په کار کې، یوفى الیکم پوره و درکول کېږي تاسو ته، د هغې بدلې به پوره درکول کېږي، وانتم لا تظلمون، او په تاسو باندې به ظلم نه کېږي. د مدبر غلام په خرڅولو کې دغه دوه رایې شولې. خرڅولی شي که دا سړی مالدار او نو به د خیر په کارونو کې دی لګوي، په خپله استفاده نه کوي، ښه وله دا ده. او که چېرته په خپله محتاج و، په خپله دې نفقې ته، نو بیا د فرضیاتو کې لګوي، په نوافلو کې دی نه لګوي. زموږ د عمدة الاحکام درس تر دې ځایه و، او دا بیع المدبر باب د آخرنی باب د دې کتاب و. تقریبا یو څو کلونه وشولو چې زموږ د عمدة الاحکام درسونه شروع د منار اسلامي رادیو نه او د ژوند د مشال په نامه باندې خپرونه وه. ما مولوي سلطان عزیز محمدي تاسو ته وړاندې کوله. د الله جل جلاله په فضل باندې هغه نن ورځې هغه پای ته اختتام ته ورسېده. موږ د الله جل جلاله په دربار کې سوال کوو، الله جل جلاله په وړاندې لاسونه لفه کوو چې موږ نه په دې درسونو کې کمې خطایانې شوي، قصدن رانه شوي، خطأن رانه شوي. اول خو کوشش کړی دی قصدن چېرته من خطا الحمدلله نه ده کړې، چې قصدن هم یو معنا غلطه کړي، تفسیر هم غلط کړی، تعصباتو نه زموږ درسونه خلاص و الحمدلله. کوشش هم کړی دی پای کې مذهبي تعصب، حزبي تعصب، ژبنی تعصب، د ټولو تعصباتو نه زموږ درس د کتاب درسو. الله جل جلاله دې هغه لغزشات او زلات چې زموږ نه شوي دي هغه به زما او د شیطان د طرفی الله دې راته معاف کړي. او کوم د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درسونه چې وړاندې کړل پای کې صحیح ژباړه زموږ د خوله نه وتي، صحیح تفسیر شوی، دا د الله له طرف نه دی، دا د الله احسان او انعام دی. الله جل جلاله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله دې زما د ګناهونو، زما د مور او پلار د ګناهونو، زما د استادانو او د ټول امت مسلمه د ګناهونو د مغفرت سبب وګرځي. او رب العالمین دې د مزید درسونو موږ او تاسو له توفیق راکړي. ان شاء الله کوشش وکړو چې درسونه به نه پرېږدو، خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اقوال جوامع الکلم دي، دا د نبوت د مشکات نه، د نبوت د چراغ نه راوتي دي، په هغه شکل باندې چې د هغې حق دی
موږ په خپله ژبه کې موږ په خپله قاصري په اعتبار د علم زموږ دا ژبه پښتو هم د داسې قاصره شانې ژبه ده په پوره معنا باندې په پوره شکل باندې د هغې تفسیر موږ نه توانیږو چې موږ کړی په دې باندې موږ اقرار کوو چې موږ کمزوري او موږ عاجزی نو رب العالمین دې د هغې لغزشاتو زلاتو چې زموږ نه شوي دي په عباراتو کې رانه شوي په معنا کې رانه شوي په تفسیر کې رانه شوي الله جل جلاله نه بخښنه غواړو الله دې موږ ته بخښنه وکړي نو زموږ درسونه تر دې ځایه وو دغه درسونه تر دې ځایه راورسېدل خوشحاله یم چې تاسو به هم د درسونو کې موږ سره ملګرتوب کړی درسونه په اورېدلو باندې بدرګه کړي او هیله مند یم انشاءالله امید مې دا دی چې د درسونو به تاسو ډېره علمي استفاده کړي او رب العالمین دې ما او تاسو ټولو مؤمنانو ورونو ته د ګناهونو د مغفرت سبب وګرځئ او رب العالمین دې زموږ او ستاسو د دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې زندګي را نصیب کړي زما د ایمان او د عقیدې ورونو چې د انسان عقیده د توحید جوړه نشي د مسلمان عقیده د الله جل جلاله په ذات او په صفاتو باندې برابره نه مومن به شیانو کې یا شرکیات پکې وي یا څنور نقصانونه پکې وي او عمل د الله د فاره نه او د رسول الله په طریقه باندې نه نو دا د تاوان سره د کامیاب هغه انسان دی چې دغه عقیده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقیدې د قرآن کریم د ارشاداتو مطابق عقیده جوړه کړي او عمل د الله د فاره او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي د عمل صالح معنام دا ده چې ما کان اخلصه واصوبه هغه چې خالص د الله د فاره په طریقه د محمد رسول الله باندې وي نو زموږ درسونه تر دې ځایه بیا چې ستاسو درانه حضور ته د نورو درسونو یا د بل کتاب د درس سره راځو تاسو په لوی او بخونکي رب باندې سپارم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم هذا وبالله التوفيق والله اعلم منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا قسمت میں صافا من کی منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا اللہ